بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم التجويد کې مونږه احکام د نون ساکنه او د نون تنوین ذکر کول هغه بحث شروع. د نون ساکن او د نون تنوین اجمالا څلور احکام. په تیرو درسونو کې مونږ د اظهار او د ادغام وضاحت وکړو. نن دریم حکم ذکر کو بفضل الله وتوفیقه چې هغه الاقلاب دی. څوک ورته اقلاب وی، څوک ورته قلب وی. اقلاب په لغت کې ویل کېږي تحویل الشیء عن وجهه، یعنی ګرځول د یو شي د خپل اصلي حالت نه. او په اصطلاح د علم التجوید کې قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، يعني بدلول د نون ساکن دی یا د نون تنوین دی په میم سره. خو په میم سره به کله بدله عند الباء، کله چې د نون ساکن او د نون تنوین نه وروسته بارشي. برابر خبره ده که په یوه کلمه کې وي او که په دوو کلمو کې وي. خو سره د لحاظ ساتلو د غنې نه او د اخفا نه چې په دې کم حرف مقلوبه دی، چې په کم حرف باندې منګه دغه نون ساکن یا نون تنوین بدل کلی دی چې هغه میم دی. حروف د دې اقلاب چې دی صرف یو حرف دی، البا. قاعده په دې کې دا یاده کړئ، هر کله چې د نون ساکن یا د نون تنوین نه وروسته با راشي، قانون دا دی چې دغه نون ساکن او دغه نون تنوین دا په میم سره خالص بدلیږي. خو دا په تلفظ کې نه په لیکلو کې. قرآن کریم کې خو نون شته، خو ته چې تلفظ کې ادای کې نو دا به ته په میم سره کې. خو سره د لحاظ ساتلو د چانه د غنې نه په دغې میم کې، او سره د لحاظ ساتلو د اخفا نه په دغې میم کې. یعنی اقلاب چې کېږي درې کارونه به ته کې. یو کار به دا کې چې دغه نون ساکن او دغه نون تنوین به په میم سره خالص بدلی په لفظ کې نه په لیکلو کې. دویم کار به پکې دا کې چې فټول د دغې میم په با کې دي. خدا په کم کیفیت سره شونډې به ډېرې په نرمۍ سره ترابندې، نو دغه میم به په دې با کې وروسته پټېږي. او دریم کار به په اقلاب کې دا کې چې اظهار الغنه، غنه به ښکاره کې سره د اخفا نه. خو دلته دا غنه چې ده، دا غنه ګوره د میم ده. دا کم میم چې مونږ بدل کلی دی د دې نون په ځای راوړی دی، دغه میم کې به اخفام کې چې وروسته با کې پټ شي، او په دغې میم کې به غنه هم کې. مثال کې د هغې وضاحت کو، لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من بعد. ګوره دلته نون ساکن دی، وروسته ته با راغلی ده. دغه نون ساکن دا به په تلفظ کې په میم بدل کې میم، به به د میم راخلی په دې با کې به پټې میم بعد. خو سره د لحاظ ساتلو د چانه د دې غنې نه په دغې میم کې. یا انبتکم نون ساکن دی، وروسته ته با راغلی ده. دغه نون ساکن په تلفظ کې په میم سره بدل شو، او په دغه میم به په دې با کې پټېږي. او په دغې میم کې په مقدار د دو حرکتین غنه هم کېږي. د تنوین مثال سمیع بصیر. سمیع، ګوره دلته په تلفظ کې د دې تنوین اواز چې ورکوي، د تنوین اواز په شان د نون دی. دغه نون دا په میم سره بدلیږي په تلفظ کې، او دغه نون تنوین چې کم دی دا به په با کې پټیږي، او په دې کې به د غنې لحاظ هم کې سمیع بصیر. داسې به ډایرکټ نه وي چې سمیع بصیر،
دا إظهار كيفية دي. يا مشاء بنميم سميعا بصيرا صم بكم، هذا تنوين مثال ليه. يا ذرية بعضها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.